هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. پس از تکمیلی زیرساخت و بدنه خاکی کانکریت ریزی سرک جدید اتصالی سرک سابقه قلعه فتح‌الله الی سرک سلطان محمود غزنوی سرک چهارراهی شیدی انگرا واقع ناحیه دهم آغاز شد. به اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌ای شهرواری کابل این سرک به طول 606 متر با عرض 16 متر شامل ساخت آبروها و پیاده‌روها بوده که به شکل پخته و اساسی تا رسیدن فصل زمستان تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. قابل ذکر شماری از شهروندان ساحت در مسیر پیاده روای این سرک نو احداث که دست به اعمار تأسیسات خودسر و غیر قانونی زده بودند از سوی مسئولان ناحیه دهم رسیدگی صورت گرفته تأسیسات آنان تخریب و موانع ساخت پیاده روای سرک مذکور دوباره پاکسازی گردید. قاری عبدالحی شیدزی معاون ناحیه دهم گفت به هیچ شخص اجازه داده نخواهد شد تا به بهانه‌های مختلف مسیر پیاده روای سرک را غصب نماید. سرک په مسیر کې چې کوم خلکو دلته کورونه او یا جایدادونه وو هغه په خپل سر باندې بعضی دیوالونه جګ کړي او یا بعضی تاسیسات جوړ کړي وو د هغه د تخریب په خاطر باندې موږ راغلي او چې تاسو شاید د حال یې په ویډیو کې تاسو ګورئ چې د موږ د ناحیه د رسمي ناحیه کارکونکو دلته کار باندې بوخت دي او دغه په خودسری اساسات شدي دا تخریبوي. قرار است پیاده‌روهای سرک مذکور مطابق دیزاین طراحی شده به زودی ساخته شود. با ساخت این سرک به باشندگان ساحات قلعه فتح‌الله، سلیم کاروان، شهید هنگرا، پایکوب و ساحات همجوار سهولت‌های بهتر شهری و ترانسپورتی فراهم شده و از جانب دیگر ازدحام و گره ترافیکی در ساحه پایکوب ایجاد نخواهد شد. د هوار او کغر شایستای هر ډګر کاړي بوټي کیمیا سپیر خاور اسر زر بوټي کیمیا سپیر خاور اسر زر بر پټ خزانه دلالونو او کانو بیا